رشید خانه که غږ مو اورې له ټول افغان ولس نه بخښنه وغواړه. د افغانستان ملي لوبډلې د درې واړه فارمټونو نوی لوبډلمشر رشید خان وټاکل شو. هغه د ملي لوبډلې مخکښ ورور توپ اچوونکی دی چې په تجارتي لیګونو کې هم ډیر لوبېدلی او ډیر ځلیدلی هم دی. خو کله چې ګلبدین نایب لوبډلمشر شو نو د هغه پر ضد ټویټ کول او له هغه وروسته په نړیوال جام کې نه ځلیدل ټول افغانان له هغه څخه خفه کړي دي. رشید خان د خپلې لوبډلمشرۍ په اړه په خپله رسمي فیسبوک پاڼه پوسټ وکړ او د مینوالو ترڅنګ د کرکټ بورډ نه یې هم مننه وکړه او ویل چې د کرکټ د لا ښه کېدو لپاره به شپې او ورځې هلې ځلې کوو. هغه لیکلی وو: درنو هیوادوالو، تر هر څه مخکې اجازه راکړئ چې ستاسو د مینې او خلوص نه ډیره مننه او شکریا وکړم. د افغانستان کرکټ بورډ زه د ملي ټیم کپتان وټاکلم. پر ما د هغو له باور څخه مننه کوم. خپل وطن او ولس سره ژمنه کوم چې د افغانستان د کرکټ د لا ښه کېدو لپاره به شپې او ورځې هلې ځلې کوم. همدا افغانستان دی چې موږ ته یې نوم او عزت راکړی دی. خو هغه رشید خان چې یو وخت هر افغان یې ستاینې کولې، د نوموړي په دغه وروستی پوسټ باندې څه ډول تبصرې او څرګندونې وکړې. یو شمېر یې دلته تاسو ته موږ وایو. د ننګرهار والي ویان عطاالله خوږیاڼي ورته ولیکل: زما په نظر هیڅ ښه کار ونه شو. لومړی خو دا یو بانډ په توګه تاسې بریالي شوئ چې په لوبډله خپل حکیمت وکړئ. ستاسو مقابل کسان که څومره هم ښه شي مګر د تل لپاره به د فیصلې شتون ولري. دویم دا چې وروستیو کې ستاسو خپله کارکردګي ورځ تر بلې خرابېږي. د لوبډلمشرۍ مسؤلیت سره به نور هم د خرابۍ په لور لاړ شئ او ګټلي ریکارډونه به له لاسه ورکړئ او یوه ورځ به مو په لوبډله کې هم ځای ونه شي. دریمه ښه به دا وای چې هغه ځوانان د لوبډلې لپاره د کپتان په توګه وګمارل شي چې ښه لوبه کوي، خو وخت نا وخت د ناوړه سلیکشن له امله له لوبډلې ډراپ کیږي او همدې ویرې په لوبه ناوړه تاثیر هم کړي. زما لپاره د شل اوریزو یو ورځنیو لوبو لپاره ښه کپتان نجیب الله زدران او د ټیسټ لپاره رحمت شاه ښه ښکاري. خدای مکړه چې داسې وشي چې یوه ورځ د ګلبدینې په څیر ستاسې هم په لوبډله کې د کارکردګۍ له امله ځای نه کیږي او پر موږ تپل شوی کپتان اوسئ. خالد یوسفزي ورته ولیکل: څومره مې چې مې خوښ وي هغومره مې بدې شي. ډلې جوړول، سیاستونه کول او جنون او جذبې سره لوبه کول دواړه یو ځای نه کیږي. ژورنالیست فرید سادات ورته ولیکل: رشیده ګله، کاش هغه کار چې ګلبدین نن وکړ او ستا ملاتړ یې وکړ تا او نبي هم کړی وای نو موږ به د نړیوال جام ډېرې لوبې ګټلې وای، خو افسوس. هجران غنی افغان ولیکل: د هر څه په مخ کې باید د ملي یووالي، اتفاق او اتحاد مهم دي. ډله بازي به د افغانستان کرکټ تباه او برباد کړي او رشید خان ستاسو نن سبا ډیر کبرجن شوي یاست. د ستاسو ندني ده ګرانه، ځان اصلاح کړه او د ټول افغان ولس نه بخښنه وغواړه. همداشان زیاتو ملګرو نور هم ورته قسم کمنټونه کړي وو، خو اکثرو په دې راڅرخېدل چې رشید خان یو کبرجن متکبر انسان دی، باید د لوبډلمشرۍ پر ځای کور ته استول شوی وای. نو باید رشید خان خپل ځان اصلاح کړي او له ټول ولس څخه بخښنه وغواړي. انسانیت څه په دولت نه دی رحمانه، بود که جوړ شي د سرو زرو انسان نه دی. تر بیا ښې شېبې.